الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان. دا طالبانو چې دلته ودرېدی د یو چا سره خبرې کوي، خوا تا تر دې چې وخته پورې ولاړ وو چې هغه دا خلکو ته څوک ورغی، دا خلکو ته خوب ورغی، دا نه ته څوک سره کوه، تر هغه وخته پورې بانډارو سره کوه. یروي اسلامه طالبانو شاه صاحب وایي د دغه صحابي نوم ما وکتی چې ومې کتی په عمدة القاري کې نه و، د هغه رقم په فتح الباري کې نه و. شوق مې ورته پیدا شو چې دا نوم پیدا کړم چې دا په کوم ځای کې دی. حتی وګرځېدم آخر مې پیدا کړې په ادب المفرد کې د امام بخاري. نو تاسې چکر ورته وکړئ، دا ډېر کوښښ غواړي، ډېر څوک غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی د علم هغه د فقه کتاب نه دی، هغه داسې کتاب نه دی چې مسله جلا وځي، هغه د ادب کتاب دی. لیکن ده پر هغه باندې مطالعه ټوله وکړه چې دا کیسه یې رانقل کړې وه چې دا به نو انشاءالله په هغه کې راځي، هغه دا دی په هغه کې مې پیدا کړي. د دې څخه دا معلومه شوه چې د علم طلب ټولو ضروري دی. طالبانو او د شاه صاحب علم، مولانا محمد شفیع رحمت الله علیه وایي ده ما ته ملا مختصر وایه، ملا سر ما وایه د ډېر کلونه دا نه وویل، دی په حدیث اخته و، په یو کوټه کې دی کښېنستله چې دی به فارغ وسلي او تفریح به پرې کړي، لیکن دلته به نه و، نو بیا هلته په کتبخانه کې به و چې فارغه به شو، دی په چا کې په کتبخانه کې به ناست. نو زه به ورغلم، ما به ورته وویله چې څه کوې، ما به ورته پوښتنه کوم چېرې کتاب درسره دی، ما ملا حسن ولته ما چې عبارت ووایه، ول چې ما به یو تور عبارت ورته ووایه، ول ده به راته پوښتنه په دې عبارت کې داسې سوال کوې، نو دغه یې جواب، داسې سوال کوې، نو دا سبحان الله. ما درته ویلي چې په فلسفه کې هغه دی دونه مخته و، هغه چې معلومات وایي د ده دغه د فلسفې والا راتګ په اسلام چې دا د اسلام د حقانیت دلیل دی، د حقیقت د مذهب د حقانیت دلیل خو بیخي په نه دی، بلکې د اسلام د حقیقت دلیل دی. دا لا څه کوې، په روژه کې یو وخت کس و چې بل کار نشته، راځه په مسجد کې یې تېر کړه، چې په مسجد کې ده تېراوه، اخر یې فتح القدیر بل کتاب شي چې فتح القدیر یې په لاس ورکړي. مولانا شفیع صاحب وایي ټول عبارتن بیا بیا وایه، عبارتن بیا وایه ټول فتح القدیر، دا نه ټوکه په دانور چې په لاس ټوکه کې هم راوتوي، دا به داسې بیا به چې دې کتاب وایي فتح القدیر ته بیا حواله ورکول، دا بیا ټول عبارتن وایه. دا یې دوه. درېیم مولانا شفیع صاحب وایي موږ یو دی ډېر مریض و، شبیر احمد عثماني هم د شیخ الهند شاګرد و، او دغه شاه صاحب هم د شیخ الهند شاګرد و، لیکن خو هغه په وختي رتبه کې و، سپین ږیری و، شبیر احمد عثماني تر ځوان و، استاد یې نه و شاه صاحب، لیکن په قرن کې تر ده ډېر و، نو ځکه د احترام د استاد ورته درلود. بیا خو نو شاه صاحب وایي د ماذن سهار تر لمانځه مخکې خبر شولو چې وفات شوی دی، ډېر مریض و. موږ ویل چې دا بوز بیخي هغه به ډېر رش وشي، نو ته ولې چې لمونځ وشي ورته لمونځ وشو چې ورغلو، د ده په خونه کې تاریکان وه، د سهار لمونځ ته و تاریکان وه، پر یو چوکۍ ناست و، یو کمزوري رڼا ورته وه، ښه موږ ته فتح القدیر ورته پروت دی ګوري. آخر شبیر احمد عثماني ورته وویله ول زه یو سوال لرم. یا که ده ورته څنګه سوال، ول داسې مسله به وي ستا مخته یې راغلی او تا تحقیق نه یې پر کړی، اوس موږ داسې واورېدله چې ته وفات شوی، اوس موږ تا ته رالو، ته په دا رقم تکلیف په تاریخي کې ناست فتح القدیر دې مخکې نیولی، دا ظلم خپل پر نفس نه دی. ده راته ویله ول اولو دا خو دې خو څنګه وکړم، طلب العلم من المهد الى اللحد دی، دا یوه خبره د چا څه دی، هغه د مهد څخه تر شا دی، هغه تر لحده دی، تر دغه وخته پورې سړی کوي. په پای کې یې واجبه خبره وکړه چې دا پرېږدم سمه، نو څه وکړم بس، باره یې داسې ویل ول پر دې زه قسم اخلم چې تر طلب د علم یو شی هم تر دې لذیذ نشته، مګر و چې علم په طریقه د حقیقت وي، چې علم په طریقه د حقیقت وي، پر دې زه قسم اخلم چې تر دې لذیذ شی نشته، تر دې خوندور شی نشته، تر دې ښایسته شی نشته. ته باور وکړه ما ته به مې واندازوي دغسې،
خو د پای خبره منه شفیع صاحب را وایي دا هم د شاه صاحب ته نقل کوي چې دا خلک طالب ورته وایي د طالب دا اوس طالب نشته دا زه د کوم طالب نشته یو خو هغه چې عمل نه څه پکښې هغه ورځي مختار الله صاحب ته چې وګورئ هغه په 655 صفحه کې په 2 جلد کې د رسال الفطور وګورئ وایي د طالب زی د فقط په پلار واجبه د زموږ د تیزمای لاله نه ده پر واجبه ځکه دا اکثر پاتې کوي دا خو یوه خبره ده چاته چې مې وکړې دویم عمل یې څه دی د طالب اطلاق پر کې دی یا طالب کم چاته وایي وایي دغه لا طالب ده د زموږ لخوا هغه هم نه دغه لا طالب ده چې په مدرسې ته راشي په مدرسه کې ځای ونیسي هغه ټوله ماهیدان پر ځای کړي ټوله ماهیدان پر ځای کړي سمه لا سبق خپل پرچې وایي خپل پرواز یې وایي هغه کتابونه ګټه وایي له طالب اطلاق نه پر کېږي هغه طالب دی چې په 24 ګانټې کې دی ویښ وي چې هغه د ده د ویښ وخت وي چې بېدېږي هم د ده په فکر چې څه دا څه مسله وي په یو مسله کې بعض کس چې د په دې کې څه وایم دا کم مسله ده دا څنګه طرز ده یو څه دغه ته طالب وایي دغه ته څوک وایي د طالب اصلي معنا دغه ده لیکن اوس هغه مشتق طالبانو ورته ګوره د مشتق اطلاق پر شوی دي لیکن مبدا نه څه پکښې دا مو تر اوسه اورېدلي وو دا تر اوسه اورېدلي چې په یو چا چې هغه مبدا نه وي مشتق پر عمل کېږي په ده طالب عمل دي لیکن طلب نشته ما په خبره مثال خلاص وه چې دغه ته طالب او هغه چې قضاقي یې وایي خپل فرق د هغه مردا چې ویلي وه طالبانو چې یو هغه طالب دی چې سبق وایي سبق قضا کوي وایي سبق قضا کوي هغه مې درته ویلو که چېرې راولاړ چې دغه سبق د ضرورت نه ورته درلودی دا ځای وسا ځای و یا اسانه ځای و دا هم درته ګناه ده غټه ګناه ده ځکه ده خو معاهده د استاد یا د دې مدرسې سره کړې ده چې کله د خپل د معاهدې خلاف ووځي هغه بده خبره ده او که چېرې بزرګ علم و نو یو خو چې قضا کې د معاهدې په وجه هم تاوان دی او بل دا دی چې هغه علم خو ضروري دی هغه فرض کفایي علم وي هغه دا شی ده دا ټول طالبانو د هماغه نور تحقیق په افرادو ته کړي وو دا طالبانو غواړي ته نیسئ د یروي اسکبه انعام الباري دلته طالبانو ورته ګوري هغه په 3 جلد 400 هغه 10 واته 10 صفحه کې په 3 جلد کې طالبانو دغه حقیقت سم نه راواخلي دغه خبره د پای باره نو دغه د خبرې دغه راواخلي د امام ابو یوسف صاحب خبرې مو سره نقل کړې دلته نه په بل ځای کې را نقل کړې چې امام یوسف صاحب فرال د ذکردن و د ولمرسو خلکو را میدان څخه په دا وخت کې د شاګرد څه پوښتنه وکړه ولسړی چې شیطان ولي راکب اولاد او که پر پښو باندې اولاد یو ورته راکب اولاد دی ورته خطا چې بل پر پښو اولاد دی ورته خطا چې ما خبر ته ګوري په الفاظ سره دا دواړه ادا چې ورته بارا ولاغه چې ورسته تر دریج هغه راکل اولاد او شاده دریج هغه څوک اولاد راکل په دا وخت کې موږ دغه تراوت به دالت تر ویلې نو راځي دی په پاس دغه دا شاه صاحب ورسته په دغه ورځ کې چې موږ جملان نظر پاس سو پاس دا هم دا رقم لیکن ته دا ودی طرف دی نو والله سبحانه وتعالى